بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو دوستانو، یو ځل بیا درته هرکلی وایم د انګلیسي زده کړې پروګرام ته. په دې هیله امید چې راته روغ او جوړ به وئ او تېر شوی درس به مو ښه زده کړی وي. خوږو دوستانو، نن راځو د وخت په باره کې پوښتنه کوو او هغې ته په انګلیسي ژبه کې ځوابونه ورکوو. دوستانو، په تېره ویډیو کې مونږ تاسو دا ولوستل چې کوم وخت چې په انګلیسي ژبه کې د وخت په اړه پوښتنه وشي او هلته په ساعت کې 15 د پاسه یا 6 د پاسه یا 7 منټه د پاسه ټیم وي، نو مونږ تاسو به څه وایو؟ د هغې لپاره تاسو تېرې ویډیو ته مراجعه وکړئ. نن په دې باندې خبرې کوو چې که چېرته نیم ساعت د پاسه یو لکه نیم ساعت د پاسه 2 بجې وي یا نیم ساعت د پاسه یعنې 2 نیمې بجې وي یا 3 نیمې بجې وي یا 4 نیمې بجې وي، نو هغې لپاره مونږ تاسو څه شی استعمالوو او یو څو جملې نور هم دي. نو راځو خو دوستانو په درس باندې پیل کوو. دوستانو، کوم وخت چې مونږ تاسو څخه په انګلیسي ژبه کې پوښتنه کیږي چې what time is it، څو بجې دي، څو بجې دي، او وخت چې وي هلته ستاسو سره څو بجې وي؟ ستاسو سره هغه 2 نیمې بجې وي، 2 نیمې بجې، 2 بجې او 10 دقیقې. نو هغې لپاره مونږ تاسو استعمالوو چې it is 2:30، it is 2:30، یعنې نیم ساعت د پاسه 2 بجې دي یا 2 نیمې بجې دي. په دغه ځای کې دوستانو د هاف چې لیکل شوی دا د نیم ساعت معنا ورکوي او دلته ایل پکې کېده، خو تاسو به د ایل نه وایئ، ایل سایلنټ دی په دغه ځای کې. it is 2:30، 2 بجې او 10 دقیقې دي یا 2 نیمې بجې دي. همدا قسم تاسو کولی شئ چې ما د کوم شین رنګ چې درته ورکړی دی دغه ځای تاسو بدلولی را بدلولی هم شئ. لکه دلته مثال 3 بجې وي، مونږ تاسو به وایو چې it is 3:30، it is 4:30، it is 5:30. څو بجې چې وي مونږ تاسو فقط پاس ورته استعمالوو او له هغې وروسته څو بجې چې وي هغه دلته لیکو ورسره. اسانه خبره ده، لذا نه تاسو کولی شئ چې مثالونه ورباندې جوړ کړئ. تاسو په دې باندې ټریننګ وکړئ، مثالونه ورباندې جوړ کړئ. فقط له ټلیفون څخه نه زده کېږي، یوازې تاسو باید څه وکړئ، دا په کتابچو کې ولیکئ او هلته تاسو ورباندې کار وکړئ او نور مثالونه ورباندې جوړ کړئ تر څو ښه مو یاد شي. دوستانو، راځو بلې جملې ته. دا د پاست خبره چې دا نور خلاصه شوه چې دومره ټایم د پاسه دی، دومره منټه د پاسه دی، دومره منټه د پاسه دي. اوس خبره د دې ده چې که چېرته په انګلیسي ژبه کې یعنې که چېرته په ساعت کې څو منټه کم څو بجې وي، څو منټه کم څو بجې، نو بیا به مونږ تاسو ورته څه استعمالوو؟ مونږ تاسو له ټو څخه کار اخلو. دلته تاسو ګورئ په دې مثال کې دوستانو، لکه څه ډول چې په د پاس مثال کې کوم وخت کې چې منټونه به د پاسه او مونږ تاسو د پاس څخه کار اخیست، دلته مونږ تاسو کوم وخت چې منټونه کم وي له ټو څخه کار اخلو. لکه دلته تاسو وګورئ، دلته پاو کام 1 بجه ده، پاو کام 1 بجه، او د پاو لپاره مونږ تاسو په تېره ویډیو کې لغات څه کړی و چې پاو ته څه وایي؟ کوارټر ورته وایي، کوارټر. کوارټر معنا پاو. دلته تاسو ګورئ it is 1:15. اوس څو بجې دي؟ پاو کام 2 بجې دي، پاو کام 2 بجې. دوستانو، معلومه شوه چې دغه ټو چې دی د ټي او دغه د کم لپاره استعمالیږي. همدغه شان خوږو دوستانو، که چېرته په دغه ځای کې 7 منټه کم 2 بجې وي، مونږ تاسو به وایو چې it is د کوارټر په ځای به مونږ تاسو دلته 7 راواخلو، 7 به راواخلو. it is 7:02، 7 منټه کم 7 بجې دي، 2 بجې دي، وبښئ، 7 منټه کم 2 بجې. همداراز تاسو کولی شئ چې ډېر مثالونه په دې باندې جوړ کړئ، نور مثالونه له ځان څخه جوړ کړئ. طریقه انشاءالله ما درته وښودله. دوستانو، راځو که چېرته لکه په دې مثال کې خوږو دوستانو، دلته پاس خو د کوارټر خبره وه، کوارټر، کوارټر ټو 2، څو بجې دي؟ 2 منټه کم 2 بجې دي. دلته که چېرته له 2 څخه نور له پاو څخه نور کوم منټونه کم وي، یعنې 10 کم وي یا 15 کم وي، د هغې لپاره لکه دلته 10 کمې 6 بجې دي، مونږ تاسو به ورته څه وایو؟ it is 10:05، it is 10:05، یعنې 10 منټه کم 15 بجې. تاسو دلته وګورئ. همدغه تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې ډېر مثالونه ورباندې جوړ کړئ. دلته نور مثالونه، نور عددونه راواخلئ او په اسانۍ سره تاسو ورباندې جملې جوړې کړئ. دوستانو، نننی درس په همدغه ځای بس دی خوږو دوستانو، او خدای دې وکړي تاسو څه ورڅخه زده کړي وي. او که چېرته زموږ یوټیوب چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډېرې مهربانۍ سره زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ تر څو موږ چې کومه ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته په اسانۍ سره در رسیږي. او د بیا لپاره د الله په امان، الله مو مل شه.